لکه مر ملګری محمد جان صاحب ته خواسته چې روشي موږ په خپل کلام سره ولمانځو. د شعرونو نه مخکې څو د دوو خبرو اجازات غواړم. زموږ د خټکو او د تل د علاقو خلکو نو د برمخیل صاحب او د انګار صاحب تاسې اوس قدر نه کوئ، خو چې کله د سیدسلي صاحب غوندې او د شمس زمان شمس غوندې تور لحد ته لوړ شي بیا به یې تاسو ته هله پته ولګي چې د ادب کور مو کنډر شي. ویلې چې زموږ د ادب کور کنډر شوی ده. یو دوه شعرونه دي چې تا خندل ما په ژړلو شروع وکړه، ډېر علم مې په کتلو شروع وکړه. تا خندل ما په ژړلو شروع وکړه، ډېر علم مې په کتلو شروع وکړه. دا د مینې جنازه د نور څه نه دي، مله جان ورنه پتللو شروع وکړه. دا د مینې جنازه د نور څه نه دي، مله جان ورنه پتللو شروع وکړه. توره شپه به یې زړګیه هم سبا شي، یار کزل کو په تړلو شروع وکړه. د حالاتو مقابله کولی نه شي، جانو ځکه په غزلو شروع کړه. نو حقیقت شاعري خو ټولو وکړه، زه خوایم چې د مزاحي او یو پکې تاسو ته شعر کو. یہی چې تو چې دا بش نه تو چې دا ټرمپ نه خوب جانان جوړ کو، له پاکستان د قبرستان جوړ کو. تو چې دا ټرمپ نه خوب جانان جوړ کو، له پاکستان د قبرستان جوړ کو. ټرمپ چې تا ورته ډالر وخیل، دروغ انسان نه دی حیوان جوړ کو. ټرمپ چې تا ورته ډالر وخیل، دروغ انسان نه دی حیوان جوړ کو. مخکې یو غزل ده دشکی ګیلمن ده. شاعران هم ګیلمن دي، خبریان هم ګیلمن دي، مشران هم ګیلمن دي، سلسان هم ګیلمن دي. عاشقان هم ګیلمن دي، خبریان هم ګیلمن دي، مشران هم ګیلمن دي، سلسان هم ګیلمن دي. زه په چا پسې روان شم، زه په چا پسې روان شم، پادې پسې روان شه، کعبه پسې روان شه، کپتا پسې روان شه، کملا پسې روان شو. په 8000 تنخه کې ملیان هم ګیلمن دي. زه په چا پسې روان شم، پادې پسې روان شو، کپتا پسې روان شو، کملا پسې روان شو، کعبه پسې روان شو. په 6000 تنخه کې ملیان هم ګیلمن دي. چې پښتو خبره نه کړي، د هغو خبره نه کړي، په اوږدو خبره نه کړي، خوار جانو شاعر د وژني چې د غلو خبره نه کړي. چې پښتو خبره نه کړي، د هغو خبره نه کړي، او د غلو خبره نه کړي، خوار جانو شاعر د وژني چې د غلو خبره نه کړي. لا په دې کې عاشقان هم ګیلمن دي. یو بل شعر دی چې لیونی کا بیابان ته تلي غټ غټ، اوښ په ساس کې مې ګریوان ته تلي غټ غټ. شاعري خو د رحمان به بنقشه ده چې شعرونه یې دیوان ته تلي غټ غټ. پاک رسول هم د الله په مینه مست و، صفتونه یې قرآن ته تلي غټ غټ. پاک رسول هم د الله په مینه مست و، صفتونه یې قرآن ته تلي غټ غټ. عاشقي څه بدنه ده ای صنمه، پر لیلا مجنون اسمان ته تلي غټ غټ. زه جانو خټک کمرم څه بدنه ده، داسې ډېر هم قبرستان ته تلي غټ غټ. آخری کې به پتلو کې د سلسلې جو شعر وایو، آخری کې به د سلسلې جو شعر وایو چې ما سي د سن چې حق تمین ادا کړي نه دي، ما سي د سن چې حق تمین ادا کړي نه دي. په ما نه بل سپېره بدبخت پکې د کمې راغی. والسلام.